اخرم د پلار کوټې ته راغلو. اوس یو مرغه جوړوم. زینب چیرته ای لورې؟ درځم مورې. او سلیم کوونکیه لکه چې نن څوک نشته چې ته وژغورې ځکه ښوونځي ته راغلی. د ژغورلو لپاره هر وخت یو څوک وي مدیر صاحب. ښه زمونږ زده کوونکی دې وژغورله ښوونکیه. تا خو له هغې سره د ټولو زده کوونکو په مخ کې ژمنه کړې وه. د اوسګې مسؤلیت څومره چې ما پورې اړه لري هماغومره تاسو پورې هم اړه لري. دا چې ته له هېواد نه دې باندې ژوند کړی خپل هېواد نه هېڅ خبر نه یې. داسې کسان ډېر لږ پیدا کېږي چې د نورو خلکو لپاره ځان په زحمت کړي او کوم کار چې تا پورې اړه نه لري که هغې سره کار ونه لري نو ته به هم آرامه شي او زه به هم. ډېر شکر دی زه داسې کوم وجدان نه لرم. د همدې له امله هر کار مې چې له وسې پوروي هغه ترسره کوم. چیرته چې مرستې ته اړتیا وي زه هلته ځم. سمدلاسه مه احساساتي کېږه. کومه دنده چې زه تا ته درکوم هغه ترسره کړه. له نورو سره کار مه لره. همدارنګه اوسګه د مرکز یوې لیلیې ته بیایي پوه شوې. داسې ښکاري چې ته اوس ورسره مرسته نشي کولی. نن مسؤلین یې ما ته زنګ ووهه اسنادونه یې رانه وغوښتل. ما هم درې ورځې وروسته زه بیا ستا حالت ګورم. اعصاب مه خرابوه اوسګه. درته وایم چې تا لیلیې ته لیږي ولې نه پوهېږې؟ د تېښتې هر څه تیار دي. سمه ده خو که کار نور هم خراب شي که موږ بریالي نه شو بیا به څه وشي؟ درته وایم هر څه تیار دي هېڅ هم نه کېږي. سمه ده که په پلار مې نور هم فشار راشي. هېڅ فشار نه راځي خورې. بل ځل ته بیا له نږدې نه نشو لیدلی. یعنې همدا غواړې. پرېکړه دې وکړه. اوس اړیکه پرې کوه. زینب ته هلته څه کوې چې هېڅ غږ دې نه راوځي ګرانې؟ خو داسې نه کېږي زینب جانې ته ان ځواب هم نه راکوې. هغه سارا د یو څو مودې لپاره د ترور کور کې مې اوسېږي نیسان. دا چې اصلي خبره څه ده خپله پوهېږي. هغوی له مجبوریت نه هلته اوسېږي. دا چې موږ د هغوی غوندې نه یو باید شکر وباسو. هغې مېرمنې هڅه کړې خپل زوی له خپل هېواد نه تښتولی. ځان یې د مرګ په خولې کې وغورځولی چې دا کار څوک نشي کولی. خیرات دی احمده ولې خفه یې؟ کومه خبره نشته عثمان کاکا؟ څنګه نشته؟ ان په لمونځ کې هم سهوه شوې. تر اوسه خو داسې نه وشوي. ته کوم درد لرې زویه؟ څنګه یې ووایم؟ کوم ماشوم چې پیدا کېږي ډاکټر یې وویل چې هغه به روغ رمټ نه وي، یعنې ډاون سندروم به وي. زه نه غواړم څه ووایم خو ترور مې هم خوشحاله ده. سربیره په دې چې هغه نه پېژني. اوس خو هر ډول خلک پیدا کېږي. اصلې ته څومره اندېښمنه شوې یې ګرانې. هغوی مېلمانه له کور نه وشړي. زه نه پوهېږم د هغه مېرمنې شا دې ولې نیولې. مورې زه مرغان جوړولی نه شم. ته جوړولی شې مورې؟ صبر وکړه زه د له ترور سره خبرې کوم. ترور مې بیخي نه غلی کېږي.
سلام. زه دلته د وزګې لپاره راغلی یم. هغه جلۍ ښه یم چې تاسې سهار په زور له خپل پلار نه دلته راوستم. هو د ښاغلي نجاتي لور. هو زه خبر شوم چې هغه مرکزي لیلیې ته لیږئ. پلار یې په روغتون کې بستر دی. درملنه یې پیل شوې ده. یعنې اړتیا نشته چې تاسې وزګه مرکز ته ولیږئ. زه د هغې د یو ښوونکي په توګه وایم په داسې حالت کې پلار یې وزګې ته ډېره اړتیا لري. ښاغلیه موږ غوښتل چې له تا سره مرسته وکړو خو دا څه معلومه ده چې پلار یې وزګې ته زیان نه رسوي. پلار یې په دې اړه څه ویل لري؟ په ما باور وکړئ زه د نجاتي ورور زامن یم. درملنه یې کیږي او د خپلو اولادونو نه به سمه ساتنه وکړي. یوازې وخت او خپل اولادونو ته اړتیا لري. هیله کوم مرسته وکړئ. سمه ده موږ په تاسې باور کوو. آخر زموږ د ټولو موخه یوه ده. تاسې هم د هغوی ښه والی غواړئ. اندېښنه مه کوئ موږ په دې اړه د ښوونځي له مدیر سره خبرې کوو. ډېره مننه کوم. هیله کوم. سمه ده ښاغلې زه کولی شم وزګه وګورم؟ ولې نه مهرباني وکړئ. اوس ډېره نیکمرغه ده چې ستاسو غوندې یو ښوونکی لري. که هر ښوونکی خپلو زده کوونکو پسې دومره ګرځېدلی وای نو اوس به په ټولنه کې ستونزې هېڅکله هم دومره نه وای ډېرې شوې ښوونکي. کاش چې زموږ له وسه ډېر څه پوره وای. نور نو زه یې نشم زغملی. ښکاره وه چې داسې به کېږي. تاسو غواړئ څه ووایئ؟ تاسې خو پوهېږئ چې هغه ورور او خور یو بل پورې تړلي دي د دې لپاره چې پلار نه جلا نه شي څه یې چې له وسې پوروي کوي یې. موږ خپل کار کړی ښاغلی سلیمه. اوسګې په تښتېدلو کار نور هم ستونزمن که. زه باید زر هغه پیدا کړم. که پلار یې خبر شي غوسه کېږي. ته څه فکر کوې چېرته به تللی وي؟ کیدای شي چې د خپل ورور څنګ ته تللی وي. انشاءالله انشاءالله. دومره اندېښنه مه کوئ. ملګری مې تللی چې پولیسو ته خبر ورکړي ښاغلیه. هغه به په نږدې وخت کې پیدا کړي. پام کوئ که ما پیدا کړه بیا پولیس ته څه مه وایئ. د هغوی ډېر ډارول کومه ګټه نه کوي. مېرمنې هیله کوم له ما نه د خبر په تمه پاتې شئ. هیله کوم. سمه ده نو په اړیکه کې اوسېږو. چیرته یې وزګه چیرته یې؟ مخکې له دې نه چې خبره لوی شي بېرته به وګرځو. ولې څه شوي؟ زړه مې هېڅ ارام نه دی. فکر کوم موږ ښه کار نه کوو چې تښتو. داسې نه چې موږ خپل پلار بیا هېڅکله ونه ګورو. وزګه دا چې ته څه وایې پوهېږې تا د مرکز لیلې ته بیایي جلی. هغوی هڅه کوي چې موږ جلا کړي. خو سلیم ښوونکی هغه سلیم ښوونکی چې ته پرې دومره باور لرې چېرته دی؟ هغه خو ویلو چې تا له هغه ځای نه ژغوري. ویلي و چاته اجازه نه ورکوي چې موږ جلا کړي. کېدای شي څه شوي اوسي یا کېدای شي چې له کوم مصیبت سره مخ شوی وي. نو ولې درته زنګ ونه وهه؟ موږ هغه ته اړتیا نه لرو پوه شوې. هېڅ چا ته اړتیا نه لرو. موږ خپله یوه چاره کوو. نجاتي وروره سلیمه څو ساعته کېږي چې زه تاته په تمه یم. اولادونه مې چېرته دي؟ نو لیونی کېږم. ته ولې غلی ځواب راکړه که نه؟ وروره اوس مهال زه هغوی تا ته نشم راوستلی. څه وشول؟ لکه چې نه یې پرېږدي. موږ خو داسې خبرې نه وې کړې. وروره هر څه درته وایم لومړی لږ ارامه اوسه. زه پوهېدم چې داسې کېږي. زه له پایل نه په دې پوهېدم سلیمه. نجاتي وروره زه یې لیلیې ته لاړم خو یعنې خو پرې نه ښودله که نه؟ ښکاره ده چې خپل پلار ته یې نه پرېښودله نو تا ته یې پرېږدي. دومره کم عقل یم پوهېږم. وروره یو ځل غوږ شه. نجاتي وروره ته اوس په ما ملنډې وهې. ته هم له هغوی سره لاس یو کړی. نجاتي وروره بله دروغجنو منافقینو ما ته مې خپل اولادونه راولئ. زه مې خپل اولادونه غواړم. خپله لور غواړم. هر څنګه چې کېږي زه خپله لور غواړم. ما نه هېڅوک زما اولادونه نشي اخیستلی. خوشې کوئ وایم خوشې کوئ وایم خوشې کوئ. اراموونکې پېشکاری راوړه.
ما ته خپل اولادونه راولئ هېڅوک هغوی له ما نه نشي اخیستلی هېڅوک زه هغې لیلې ته بوره چپم نه یې پرېږدم زه خپله لور هغه ځای نه ژغورم ما پرېږدئ وایم ما پرېږدئ دروغجنو خبر ته غوږ نه نیسې خورې بس ته یې اصلې له کوم وخت نه چې راغلی وایي صحرا داسې ده صحرا هغسې ده همداسې دې وي خورې اصلې جانې ته بې ځایه د هر څه په اړه دومره اندېښنه مه کوه خورې په هر کار کې یو خیر وي ارامه اوسه ته زما په حالت نه پوهېږې خورې ګوره کوم کار به وشي زه پوهېږم بیا به ټول خلک زموږ په اړه خبرې وکړي لورې پاڅېږه زما څنګ ته راشه زه نه درځم تا ویلې مرغه درته جوړوم خو جوړه دې نه ته له خپلې مور نه خفه شوې یې زما ګرانې ماښام ته ډوډۍ ته راشه احمده زویه کینو او خبرې کوو همدارنګه فکر به دې ښه شي نه عثمان کاکا تاسو خو میلمانه لرئ که موږ هم راشو ګڼه ګونه به ډېره شي د څه شي ګڼه ګونه مور جانې پلار مې راغی همدارنګه ته تل نه وایې چې زموږ پیغمبر فرمایلي چې د دوو میلمنو خوړه دریو ته او د دریو څلورو ته ځکه چې ورسره برکت هم راځي سمه ده خو ځان به ډېر نه په زحمت په پخلنځي کې کار نه لره ځکه چې په کور کې بیا جګړه پیلېږي پلار جانه عثمان کاکا ده دا زما نازولې ورځ په ورځ لویږي نور دې په غېږ کې نه نیسم ولې پلار جانه لورې په غېږ کې د نور نشم نیولی ځکه چې لویه شوې داسې چې دا نو ځان نه غټو څنګه ځان نه لویوې هو وروره ځوان چمتو دی امر دې پر ځای کېږي وروره ته اندېښنه مه کوه ډاډمان ځوان دی پرون مې هم درته ویلي وو څنګه چې مو غوښتل هم هغسې دی اوس خپله خور هم زما څنګ ته راولي وروره ښکاره ده هغوی ډېر کم عقلان دي جلۍ نه نه هغه په بل ځای کې کاروم امر دې پر ځای کېږي وروره او څوک راغلي دننه راشئ ژوندی او سریجی وروره ښه مو وکړل چې راغلی ښه مو وکړل د باندې کوڅه ډبې سپیان شته همدارنګه دلته به په امن کې اوسئ راځه که نه اوسګې حالت هیر شئ